چې ملایان اوسه پورې څه کړي په دې ټول دنیا کې ملا څه کړي. کوم وختونو کې چې ملا مبارزه کړې ده په هغه وختونو کې سیکولر قلار ناست دی، هغه وختونو کې سیکولر راغلی دی د استعمارچیانو سره لاس یو کړی دی. ته لږ د ملا تاریخ وګوره. لکه په دې چې د ملایانو داسې کارونه کړي دي چې خلک د دوی خلاف خبرې وکړي. لکه څنګه کارونه؟ مثلا د دین نه استفاده کړې ده چې کله هم په یو ټولنه کې د حکومت لخوا نه دین ته اهمیت ورکول کم شي یا دین ته اهمیت نه ورکول کېږي، په هغه ټولنه کې چې د ګمراه ډلې ډېرې پیدا کېږي. شیطان هم سیکولر دی. لکه په دې چې د ملایانو داسې کارونه کړي دي چې خلک د دوی خلاف خبرې وکړي. لکه څنګه کارونه؟ مثلا د دین نه استفاده کړې ده ټولنې باندې یو بوج دی یا ملا هغه د ازادي دپاره جدوجهد او مبارزه کوله. برطانویانو هغه ملا په میډ ملا باندې مشهوره کړه چې دا لیونی ملا دی. د روسانو په خلاف باندې څوک راپاڅېدل؟ همدا ملایان راپاڅېدل. د مدارسو د امریکا په خلاف باندې څوک راپاڅېدل؟ همدغه ملایان راپاڅېدل چې دوی کار کړی د مبارزه یې کړې د ګټلې ملایانو ده چې کله یې وګټي بیا ته په تېرو 100 کلونو کې وګوره کوم ملا چې د حاکمیت ته رسېدلی ده. په تېرو 200 کلونو کې یو ملا صرف د 4 کالو دپاره حاکمیت ته رسېدلی ده. یو مثال د خبرې د تعلیم په موضوع کې علما کرامو ته پکار ده چې په دې باب کې ډېر سنجیدګۍ سره کار واخلي، سنجیده سوچ وکړي او دا اوناسه طبقه ده، دا یو ټولنې نیمه طبقه ده. دا نیمه طبقه غیر تعلیمي طریقې سره لویول یا مثال د خبرې جاهله لویول دا نقصان کوي، مستقبل دا نقصان کوي. حکومتونو د رشوت نه ډک دي، د فساد نه ډک دي، تعلیمي نظامونه دي تباه دي. د غرب سره چې دی په یو وړو کې سیس کې ته مقابله نشي کولی، په ساینس کې مقابله نشي کولی، نو د خپل ناکامي او د خپله پړه ته په ملا باندې چې د ملا مسلک دا نه دی. په ملا په زیړو پاڼو کې سبقونه وایي ځکه چې زیړه پاڼه ارزانه کتاب یې ارزانه دی. ملا چې دی په سترنجۍ باندې کینی سبق وایي. ته اکسفورډ او ګلاسکو او نورو پوهنتونونو پورې ورسېدلې، نړیوالو پوهنتونونو پورې، برطانیې پورې ورسېدلې، نورو ځایونو پورې ورسېدلې، ته ګیله کوې چې ملا څه کړي دي؟